په بله ورځ تانتریک د شګفتې کور ته راځي. هغه تانتریک شګفته هغې خاوند او لور یې په کوټې کې یو ګوټ کې ودروي او د هغو نه یوه دایره چاپیره کي. تانتریک ورته وایي ما ستاسو شاوخوا یوه دایره جوړه کړې ده، له دې نه بهر مه وځئ. زه به اوس هون بل کړم او پوجه به شروع کړم. کله چې زه منتر ویل شروع کړم نو ستاسو لور به دلته په راتګ باندې مجبوره کوم. تاسو ټول به د دې دایرې نه بهر نه راځئ، کنه د نقصان ذمہوار به مو زه نه ومه. زما لور ته خو به ډېر تکلیف نه رسوئ او د دې پوجه له پسه به هغه ښه شي. زه به خپل پوره کوشش کوم چې ستا لور د دې کړاو نه خلاصه کړم. زما پوجه سره به هغې ته هیڅ تکلیف نه وي. تکلیف خو هغه جن هغې ته ورکوي. اوس دا په د جن باندې منحصره دی چې هغه د تاسو لور ته څومره تکلیف رسوي. تانتریک زما لور مرسته وکړه، هر سم چې وي خو هغه چې روغه شي. تانتریک اور بل کی او پوجه شروع کی. هغه منتر ویل شروع کی او لږ وخت پس ریشمه د قدمونو آواز اوریدل راشي. کله چې هغه تانتریک وګوري نو ځان د مخکې تللو نه ویسار کی او په لوړ آواز باندې وایي خاموش شه تانتریک، د ټول کارونه دې بند کا، دا ډرامې دې بسته او زما د کوره وځه، زما د کوره وځه، زما د کوره وځه. هغه په ځمکه ولویږي او د زور زور سره خپل سر په مځکه باندې وهل شروع کی. هغه د ډیر درد نه چغې وهي او خپل سر په ځمکه باندې وهي. مور او پلار ته وګوري او هغې ته سوال زاری شروع کی او وایي خپله لور په تکلیف کې وینئ خو چوپ یئ. تاسو دا هر څه بند کئ او د تانتریک د دغه ځای نه وباسه. ما ته ډېر تکلیف ته مورې ما د تانتریک نه خلاصه که. شګفته د هغې میړه او لور ټول ژاړي خو بېوسه وي او هیڅ هم نشي کولی. ریشمه د ډېر تکلیف نه پس بېهوشه شي او هغه جن هغه وخت کې بهر راشي او تانتریک ته وایي ستا دا جرأت چې ما سره مقابله کوي، ته د دې صدۍ انسان یې. تا په دې دنیا باندې یو څو کاله ژوند تېر کړی دی. زه د زرګونو کالونه ژوندی یم او د تا نه ډېر زیات طاقتور یم. جن په ډېره غوسه کې تانتریک خواته راشي. هغه تانتریک د مرۍ نه راونیسي او هغه ته ډېر زیات زور ورکي او تانتریک په محلته کې مړ شي. هغې د پسه جن هلته نه غیب شي. شګفته او هغې خاوند ډېر زیات پریشانه وي. مشره بیبي شګفتې ته وایي د تانتریک مرګ ښه خبره نه دی لورې. د ستا لور د خدای مل شي خو دلته کې اوسېدل د تا دپاره صحیح نه دی. څومره زر وي دلته نه لاړه شه او خیال ساته خپله لور چې هیڅ کله هم یوازې پرېنږدي. شګفته او د هغې کورنۍ زر له کلي وځي. څو ورځې وروسته ریشمه ځان ته غلی پاتې کیږي. له هیچا سره هم خبرې نه کوي او په خپل خیال کې ورکه وي. سیمه د هغې سره خبرې کوي خو ریشمه هغې ته هیڅ ځواب نه ورکوي. یوه ورځ شګفته سیمه ته وایي ریشمه چېرته دی؟ سیمه څو ځل مې درته ویلي دي چې هغه یوازې مه پرېږده، لاړه شه هغې ته غږ وکړه او ورته ووایه چې دلته راشي. زه روټۍ ګرمومه چې بیا ټول یو ځای وخورو.
سیمه بچی مور درله صحیح وایي زر لاړه شه او ریشما را وغواړه ولې چې هغې یوازې پرېښودل بالکل هم صحیح نه دی. هاو امی ابو هغه پاسه چت ته تلې ده ما کتلې ده زه زما ورله وایم چې راشي چې یو ځای روټۍ وخورو. سیمه د هغې د راوستو لپاره پورته ځي خو کله چې هغه پورته ورسیږي نو د حیرانتیا نه یې زړه درزیږي. د ریشمه لوپټه په مځکه پرته وي او هغه د جن مخ ته بغیر د لوپټې ولاړه وي. جن هغې ته ماله ور واغوندي او په تندي کې ورله سندور هم ولګوي. سیمه په لوړ آواز چغې وهي او خپل مور پلار راوغواړي. تر څو چې هغو راځي جن د ریشمه لاس نیسي او دواړه د اسمان په لور الوزي. سیمه او د هغې کورنۍ د بېوسۍ سره ریشمه ته ګوري. شګفته جاړي او وایي ریشما زما لورې راشه واپس راشه څوک خو د ما لور مرسته وکړي. خو جن د ریشمه سره د هغه ځای نه غیب شي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا لایک کئ زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کئ او بیل آیکن ضرور دباو کئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.